کوي لایو خپرونه شیر کوي چې نن مو د مزدورو رسنیو 150 میلیونه ډالر امریکایي 150 میلیونه امریکایي ډالر دا یې نوشیجان کړي دي. بیا طالب پنجاپی، طالب تروریست، طالب پردی پال، طالب مزدور به دا خبرې د دوی اصل ده. اوسه په پلان کېږي کې القاعده ده. په ټولو رسنیو ته وایم تاسو چې په هلمند کې د القاعده جنګیالیو د وژلو ادعا کوئ دا یو به در باندې را پیدا کوو. قبر به هم راته ښیي، په کوم ځای کې ووژل شو هغه به هم راته ښیي. کنې د دفاع وزارت د ویندویانو په رول کې ژورنالستان او رسنۍ نور د زغملو نه دي. په نظامي دریشۍ او په نظامي لباس او په ټوپک سره خبریال او ژورنالست مونږ نه منو. اسلامي امارت باندې مو غږ ده، د اطلاعات او کلتور په کمیسیون باندې مو غږ ده چې نور دغه خبیثان باید نظامي هدف وګرځول شي او سپارښتنه وکړي نظامي کمیسیون ته، تر څو له دغه د سرطان له دانې نه مونږ خلاص کړي، دا ملت خلاص کړي. دوی د بیان ازادي ډمې ګډول، دوی د بیان ازادي زموږ مقدساتو ته توهین کول. د دوی دا د دوی نظامی هغه ده، دا د دوی ژورنالیستیک اصول دي. هر څوک چې وروره ماته زنګ وهي دې وخت کې بلاک کوم، بس خبره ختمه. ډمې ګډول، اسلامي مقدساتو ته توهین کول، دا د دوی ژورنالیستي رسالت ده، دا د بیان ازادي ده. عالم ټارګټ کول، هغه ته تروریست ویل. د یو ډمې د یو سندرغاړې کلیزه کول. په هندوستان کې یوه ډمه مرداریږي، یو ډم یو پایکوبیدان والا یو رقاصه مرداریږي. د پلار نومې د نیکه نومې مقبره یې په کوم کال ته پیدا سوی، په کوم کال یې ګډېدا شروع کړې، مخکې له واده یې څومره بچي وو، پس له واده یې څومره بچي دي. په امریکا کې همداسې یو ډمه مرداریږي، یو ډم، یو فاحش، یو شرابي، یو بد اخلاقه، یو لوطي په امریکا کې په اروپا کې مرداریږي. د هغه سال تولد، د نیکه نوم، د پلار نوم، تاریخ یې څه وخت فلمونو ته راغی، واده نه مخکې څومره بچي وو، واده نه وروسته یې څومره بچي دي، څومره یاران یې مخکې درلوده، څومره وروسته لري. دا موږ ته رسنۍ راښیي. د باګوان بچي موږ ته د لات او منات او عزات قصې کوي، موږ ته د هندي فلمونو او د هندي سریالونو داستانونه وایي. همدغه د بیان ازادي ده، همدا د بیان ازادي ده چې څو بعیفته پیغلو نه په ستاره افغان کې ټیکري وویستل سي، بربند سي، سندره او موزیک ته راولي. یو وړوکی ویډیو کلیپ مې کته، یو خبیث، یو سیکولر، یو فاحش، یو بد اخلاقه، یو شرابي یو انجلۍ ته وایي دمبوره ورته ښیي، وایي هغه د حجاب دې لرې که. استاد او شاګرد دا هغه د محرم دی، د خدای لپاره دا محرم دی. په کوم دین کې؟ په عیسویت کې، په نصرانیت کې، په بودایزم کې، په کوم دین کې دا محرم ده؟ یو سیکولر، یو بعیفته افغان انجلۍ ته وایي حجاب دې لرې که. د ډم او د ډمې ترمنځ هر څه محرم دي، هېڅ پروا نه کوي. دوی خور او ورور دي سره. دا موږ ته رسنۍ د موږ د بچه اذهانو ته ور پیشکاري کوي. زموږ رښتیني اتلان تروریستان معرفي کوي. هغه څوک چې د امریکایانو په ډالرو باندې خپل ضمیرونه او وجدانونه خرڅ کړه، هغه ته د ژورنالیست نوم ورکړی. هغه کار توق لعنت په غاړه کې پروت ده. د طالب ساحې ته آزاد ځي، د حکومت په ساحه کې خو هسې مراج ده، نظامي دریشي هم په غاړه اچولي، ټوپک هم ورسره ده، او بیا بې طرفه ژورنالیست هم ده. تاسو د دوی ټول راپورونه وګورئ.
تر هغو پورې چې امریکایان راغلي دي دا 150 میلیونه ډالر دا صرف د یو سفارت نه دا د ژورنالستانو ته رشوت ورکول سوی او د دغه 150 میلیونه ډالرو په مقابل کې دوی خپل وجدانونه او ضمیرونه خرڅ کړي. داسې غاصبینو نه به څومره اخیستي وي، داسې له سیکولرانو نه نورو هیوادونو نه له د 250 هیوادونو نه چې د هر یو ګټې پکې تامین وي له هغوی نه به یې څومره اخیستي، داسې له ګاونډیو هیوادونو له استخباراتو نه به یې څومره اخیستي، هغه نو والله عالم هغه به هم درپسې راووځي هغه راپور. بیا غلامان مونږ یو، مزدوران مونږ یو، ضمیر بیا مونږ نه لرو. افسوس افسوس نن نه وروسته ټول هیوادوالو باندې په ټولو افغانانو باندې غږ کوم، یوازینی د حل لار، یوازینی سولې ته رسېدل، یوازینی خپل رښتینې ارزښتونه ساتل هغه دا دي چې هر چېرته مو ژورنالستان لیدل طالبانو ته خاص کوو، عذر ورته کوو، زارۍ ورته کوو چې دا خلک یا اصلاح کوي او یا یې نظامي هدف وګرځوئ. د دوی خولې باید نورې بندې شي. دا خرڅ شوي مزدور رسنۍ نور باید دغسې پاتې نه شي. تر کله پورې دا د یو رسنۍ راپور د شمشاد په نامه باندې د افغانستان رښتینې اتل او ویاړلي فوجیان په هلمند کې له پنجابیانو سره په مقابله کې دا بېطرفي ده. په هلمند کې له پنجابیانو سره په مقابله کې هلمند د پنجاب کوم ایالت ده؟ سبحان الله، دا د دوی رښتینی رسالت ده. دغه رسنۍ بیا ځان ته ازادې رسنۍ وایي. سبا که لکه تلونیوز غوندې هدف وګرځي رسنۍ یې وایي هدف ګرځولي. بیا دوی دا خبره چې کوي چې موږ ته ملي امنیت هم اختاره کړی، دا دروغ ده. تاسو د ملي امنیت کارکوونکي یاستئ. ژورنالستان او خبریالان دا د امنیت ملي په نامه د امریکا د روزل شوي ګوډاګیانو یوه پروژه ده، یوه برخه یې ده، له همغه جنه تنخوا اخلئ. څنګه یې تاسو ته اخطار درکړی؟ مهرباني وکړئ موږ ته هغه اخطار او اعلامیه راوښئ. چېرته یې درکړی ده؟ والا په پارلمان کې په پټه غونډه کې یې درکړی. ښه ملي امنیت خو د درګر ده. هغه خلک چې حقایق وایي، هغه خلک چې بېطرفه دي، هغه وژني، هغه ټارګټ کوي، هغه په نورو هیوادونو پورې منسوبوي. لیکن دغه رسنۍ چې ټولو یې مونږ دلته تصویران خپاره کړي دي، ټولې رسنۍ دا د امنیت ملي او د امریکا استخباراتو ته کار کوي. ټول ژورنالستان په ثبوت باندې دا خرڅ شوي دي. دوی خپل ضمیرونه، ایمان، وجدان، غیرت، ناموس هر څه خرڅ کړی ده. دا هیڅکله آزاد نه دي. اسلامي مقدساتو ته توهین کوي. د بیان ازادي ده. یوه ښځه، یوه ډمه، یوه رقاصه راجګېږي حجاب پورې ملنډې وي، دا د بیان ازادي ده. یو څوک راجګېږي لونګۍ زمونږ شملې ته توهین کوي، دا د بیان ازادي ده. یو څوک راجګېږي قرآن کریم پاڼې پاڼې کوي، هغه د بیان ازادي ده. دا ازادي همدغه ازادۍ دپاره تاسو د 18 کاله 20 کاله په موږ باندې بمونه غورځول د بیان ازادي ده. قاري صاحب سعید خوستی محترم، تاسو لایق خپرونې ته تشریف راوړئ، لینک درته اچوئ انشاءالله. ښه قاري صاحب زه تاسو ته لینک اچوم. بیان ازادي هم دغه شوله. بیان ازادي هم دې ته وایي چې ته دې راجګېږه، د وزارت دفاع د ویان رول ادا کوه، ته دې بیا آزاد خبریال هم اوسېږه. دا هېڅکله کېدلی نه شي وروره. دا خبرې داسې اوتې باوتې دي. دا اوتې باوتې دا مو په جب کې کېږدئ. راسه زه ورسه هغه جنۍ واخله که لایو خپرونه در سره شیر کړئ ملګرو. $150 میلیونه د تنار شپاته اخیستی.
سلګونه زرګونه میلیونه ډالر خو امریکایانو په دغه مزدور رسنیو د جوړولو دپاره مصرف کړي دي. هغه خو بې حسابه دي. دا خو تنها د تا جیب ته چې راغلي سي ته پې ځان ته باندې میوه واخلې. دغه 150 میلیونه ډالر دا صرف هغه رشوت ده چې دا 150 خبریالانو ته ورکول شوی. دا زیات نه دي، دا همدغه 150 خبریالان دي، دې نه زیات نه دي. نو هر خبریال دی په دې 20 کالو کې 1 میلیون ډالر اخیستی ده. نو ته چې زما خلاف نه غاپې، تا چې زنځیر نه یې خوشې کړی، نور به څوک غاپي؟ ته چې ایمان نه خرڅوې، ته چې وجدان نه خرڅوې، ته چې د ژورنالیزم ټول اصول تر پښو لاندې نه کوې، نو څوک به یې کوي؟ ځکه ته خرڅ شولې، تا امریکایانو خرڅ کړلې، واخیستلې. د تا ضمیر، د تا وجدان، د تا ناموس، د تا عزت، هر څه د ډالرو دپاره لیلام شول. ته چې طالب ته پردی نه وای، څوک به ورته وای؟ هغه طالب چې د امریکایانو ښکرې مات کړه، هغه طالب چې دا تا ته دی رشوت په بدل کې ډالر درکوه، د تا ضمیر یې اخیستی و، هماغه امریکا طالب تر پښو لاندې که، ګوډ او ماتې که. خبریالان دي، آزاد دي، چېرته ډمې دي دوی ورسره مرکې کوي، چېرته سندرغاړي دي دوی به خپلو تلویزیونو ته راوختي، چېرته ناموس فروشان او شرابیان دي د نشې په حالت کې به دوی ورسره مرکې کوي. که هغه بله ورځ هغه د حج او اوقافو جاسوس هم چې رسنیو کې ورته کمپاین کېده چې طالبانو ته په سختو جملو کې جواب ورکړه، نو خو هغه هم هغه د لوري د ناروې په سفارت کې سکرتره ده، هغه ته هم امریکانو ډالر ورکړي، د امریکانو ترجمانو. دا د تاسو د رسنیو رسالت ده. یو څوک چې په همدغه سوشل میډیا کې توهین کوي، د خلکو ناموسونو ته کنځلې کوي، هغه به راولي، هغه به د دوی معزز میلمه وي، هغه نه بیا سوالونه چې کوي. طالبانو په باره کې د نظر څه ده؟ نو د ده نظر خو تا منځلی ده، د ده په نظر کې په فکر کې خو تا زهر وشیندلي، د ده نظر خو به خود ما نه پوښتنه وکړه د طالب باره کې د نظر څه ده، چې غوږ دې در خلاص کړم. چې نشي کولی، ژوند دې تر خطر لاندې ده، رښتیا دې څوک نه پرېږدي، مه کوه، کرا په کور کې کښېنه، لاړ سه هلته چېرته کچالو بادرنګ خرڅوه. دا معنا خو نه چې تا ته خطر ده، تا ته مشکل ده، ته دې ما په سر باندې راخیزه، ما ته چې هر رقم بد رد وایه، څه شي ده چې تا ته مشکل جوړېږي. ته په خطر کې، د تا ژوند په خطر کې ده، دا بهانه نشي کېدلی. د تا ژوند چې په خطر کې، باید د طالبانو له خوا هم په خطر کې شي. ځکه ته د دغه کابل ادارې تر چتر لاندې ژوند کوې، عیش او عشرت کوې، فحاشي کوې، ضمیر دې پې خرڅ کړی، ډالر یې پې باندې اخلې، نور دې دا ډالر یې بس دي، کرا چېرته کښېنه، کرا دې په کور کې کښېنه، یا چېرته چپس مپس خرڅوه، یا به دې ډېرې پیدا کړي، دغه دې بس دي. دا بانې به نه کې چې موږ ته امنیت ملي اخطار را کړی، طالبانو هم اخطار را کړی. طالب اخطار مختار چاته نه ورکوي. طالب درته وایي د سړي زوی سه، که د سړي زوی نه کېږي، هغوی درته ویلي چې ترورستانو غوندې به معامله در سره کېږي، موږ بیا د کابل د ادارې د جاسوسانو معامله در سره کوو. کرا دې په کور کښېنه، هېڅ ضرورت دې نشته. تر هغو پورې چې زه خپله دغه وظیفه او دنده تر سره وړلی شم، تر هغو پورې کومه چې نه شم کولی، بانې نه کومه، کرا کښېنم، بس ځمه چېرته سبزي مبزي خرڅوم، لاس مو خلاص، توره مو تیره، اخطارونه ورکوي چې څوک دا وکړي، ترورستان هر څه چې کوئ لاس مو خلاص، او توره مو تیره چې هېڅ صرفه ونه کوي. برو شاهین صاحب لینک واچو، تر هغو پورې بخاري صاحب هم انشاءالله راشي. دا شیونه مه کوئ وروره، تر کله پورې به تاسو د مونږ په هغه باندې اخطارونه دي، خبریال ده، خبریال مې په اوږو کېناسته، اوس مې وروره دلته تهدیدوي. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم قاری صاحب سعید خوستی لایو خبرونه ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جنرال صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. السلام په خپلو چارو کې موفق ولره. نو وعلیکم السلام. جنرال صاحب موضوع خو 150 میلیونه امریکایي ډالر چې په رسنیو لګول شوي دي،
همدا موضوع ده که نه؟ هو نو دا د رسنیو په اړه خو نن هشتاګ هم ټاکل شوی و، د 150 میلیون ډالرو مزدوري رسنۍ. د دې هشتاګ لاندې مبارزینو ښه نشرات هم وکول او رسنیو ته د دوی غلامي او د دوی زیرخوره جرتوب او د دوی د پردیو په د ګټو دپاره خدمت دا دوی ته په ګوته کړل او دوی ته یې ترڅنګ دا وریاده کړه چې موږ ستاسې په اړه پوهیږو او ستاسې په اړه واقعیتونه او حقایق به په ډېر نږدې وخت کې لا نور ډېر څرګند شي انشاءالله. د رسنیو په اړه زه به یو لنډ وضاحت وکړم د تېرو 100 کلونو په جریان کې چې رسنیو د موږ تاسې سره د ملت سره او د موږ تاسې د جهاد سره کومه دښمني کړې ده هغې باندې به یو لنډ نظر واچوو. مبین صاحب زما غږ صحیح ده؟ هو غږ دې صحیح ده کاملا قاري صاحب. قاري صاحب غږ مو صحیح ده. په تېرو 100 کلونو کې دغه امریکایي رسنیو دا امریکایانو چې کله اول افغانستان ته راغلل دا رسنۍ دوی د جنگ د یو اوزار په توګه استعمال کړې. دا د جنگ وسایل وو، د جنگ اسباب وو او دغه شیان چې وو امریکایان به تاسو ته به یاد وي امریکایان به کلیو ته راغلل، زموږ کلي ته به راغلل، دا نورو منطقو کې به امریکایان ګرځېدل، د دوی سره به راډیوګانې ورسره وه. هغه یو قسم که تا ته یاد شي هغه د انډل واره راډیو به دې یادېږي، هغه انډل به یې وال کېدو هغې باندې به یې چارج اخېستو. دغه راډیوګانې به دوی مفت تقسیمولې. هغه وخت خلکو افغانان خو طبعا افغانان د لوږې سره مخ وو، افغانان اقتصادي وضعیت یې ښه نه و، اوس هم ښه نه ده، د عامو افغانانو اقتصادي وضعیت کې کوم تغییر نه ده راغلی. نو موږ سره به دا سوچ ملګری شو چې دغه امریکایان راځي داسې یو هېواد چې هغه ډېر یو غني هېواد ده او ډېر پرمختللی هېواد ده، هغه موږ ته ولې راډیوګانې راکوي؟ ولې د راډیوګانو په ځای د خلکو ته خوراکي مواد نه ورکوي؟ د دې علت وروسته جواب شو چې دا راډیوګانې دوی په خلکو په دې خاطر تقسیمولې چې د دې راډیوګانو سټیشنونه دوی په هر ځای کې فعال کړي وو. هلته دوی خپل پروپاګنډچیان کېنولي وو، هغوی به پروپاګند کول، امریکایانو منایق کې به یې ورته ویلې او هدف د دوی دا و چې دغه ملت په دغې رسنیو ګمراه کړي او د دې ملت نه د رسنیو په توسط لاره ورکه کړي. په تېر دومره جریان کې تر ډېره وخته پورې د رسنیو د ژورنالیزم اصول دا دی چې کله دوه خواوې درګیرې خواوې رسنۍ که چېرته بېطرفه وي یو لوری نه وي نو هغه به د درګیرو خواو په منځ کې هر وخت راپور چې جوړوي نو هغه به د دواړو اړخونو نظر اخلي د یوې قضیې په اړه. که چېرته یوه رسنۍ د دواړو اړخونو نظر نه اخلي دا بیا بېطرفه رسنۍ نه بلل کېږي. موږ دغې رسنیو ته وایو دوی کله کله وایي چې موږ خو دلته دولت شته، دلته نظام ده، دلته قانون ده. نو موږ وایو چې تاسې چې نظام تابع یئ، د قانون تابع یئ، دولت تابع یئ او نو بیا تاسې دولتي رسنۍ یئ، نو بیا ولې تاسې ځان ته ازادې رسنۍ وایئ؟ موږ ته غوسه په دې راځي چې تاسې ځان ته ازادې رسنۍ وایئ، دا د ازادو رسنیو اصطلاح مه کاروئ. موږ په تاسې دا تنقید نه کوو چې تاسې ولې دولت پلوي کوئ، ځکه همدا دولت مو اکمالوي. تاسې ولې د امریکایانو پلوي کوئ، ولې امریکایي سفارت؟ ځکه د همدې امریکایي سفارت د همدې ارګ نه د همدې امریکایي ګوډاګیانو نه تاسو ته معاش درکول کېږي، دوی تاسو ته پیسې درکوي، دوی تاسو ته تنخوا درکوي، تاسې هم دوی تمویلوي، دوی تاسو ته بجت درکوي. نو موږ دا نه وایو، موږ دا وایو چې تاسې دا د بېطرفه جمله مه کاروئ، تاسې ځان ته ژورنالستان مه وایئ، تاسې ځان ته د دولت مطبوعاتي کارکوونکي ووایئ، دولتي ویاندویان ورته ووایئ. دا څومره لوی رسنۍ چې دي په ولایتونو کې د دوی
خبريالان چې دي تاسو وګورئ د دوی خبريالان په ولایتونو کې هغه د والیانو نمائندگان د والیانو ویاندویان پاتې شوي دي. هر وخت د دوی راپور داسې وګورئ لکه د والی یا د وزیر ویان چې وي بس کټ مټ هغه د والی او د وزیر خبره را اخلي او لاندې پسې لیکي چې فلاني داسې ویلي. د هغې پیښې د هغې قضیې په اړه د مقابل لوري نظر نه را اخلي. تاسې دا نن ورځ پرون ورځ وګورئ د کابل ادارې دفاع وزارت ادعا وکوله چې په هلمند کې موږ شل تنه د القاعدې پاکستاني غړي وژلي دي. ټولو رسنیو همدا خبره د دفاع وزارت په استناد بدرګه کړه. که چېرته دغه رسنۍ ازادې وای دا راپور باید داسې جوړ کړی وای چې دفاع وزارت داسې ادعا کوي طالبان دا ادعا ردوي او طالبان وایي چې دلته څوک بهرنی څوک نه ده وژل شوی نه څوک ثابتولی شي. نه، د دې قضیې په اړه د دې ادعا په اړه تر اخره پورې طالب نظر وانخیستل او تر اخره پورې همدا په دروغو عکسونه خپرېدل چې په هلمند کې د القاعدې 60 پاکستاني غړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو اسلامي امارت دوی ته ویلي دي چې تاسې راشئ یو کس ثابت کړئ، یو بهرنی دلته ثابت کړئ، موږ تاسې خپلې ساحې ته راغواړو، تاسې ثابته کړئ چې دلته کوم بهرنی یا وژل شوی دی یا کوم بهرني ته موږ ځای ورکړی دی. خو دوی په دې خبره غوږونه کاڼه کړل، هېڅ یې دې خبرې ته توجه ونه کوله. بله ورځ په لوګر کې برید وشو. د لوګر په برید کې 29 کسان وژل شوي دي. په 29 کسانو کې دا ټول کسان د اکبرخیلو د قوم د لوګر د ازرې د اکبرخیلو قوم، دا ټول کسان دولتي کسانو، محلي اردو، محلي پولیس، اربکیان، دا د ولسوالۍ چې څومره پرسونل دغه خلک وو او دوی 4-5 ورځې په دې ودانۍ کې انتظار وو طیارې ته الوتکې ته چې دوی په الوتکه ازرې ولسوالۍ ته ورسول شي. دوی ته الوتکه نه راتله، طیارې نه وې ترتلې. کله چې په دوی برید کېږي د هغه وخت کې د عراق او د سوریې عکسونه راپورته کېږي. یوه ښځه د په غېږ کې ماشوم نیولی ده، هغه د 2003 کال د سوریې د عراق انځور ده. هغه راځي او دا غټ غټ خبریالانې په خپلو ټویټر پاڼو فیسبوک پاڼو پورته کوي چې په لوګر کې ښځې او ماشومان ووژل شول، په لوګر کې د کانکور محصلین ووژل شول. ولې ثابته نه کړی شوه؟ یو محصل مړی خو د رسنیو ته وښیي چې دا پلانی محصل ده، د پلانی زوی ده. دا د 25 کسانو وژل شوو مړي ولې دوی رسنیو ته نشي ښودلی؟ وجه دا ده چې دا معلوم الحال اربکیان دي، دا دولتي کارکوونکي دي، دولتي نظامیان دي. خو رسنیو دومره دا خبره مشهوره کړه چې زموږ ځینې خپلو ملګرو په دې خبره باندې هغه شروع کړل چې دا خو دلته ملکي خلک وژل شوي دي. په داسې حال کې چې دا هدف ډېر په دقت سره څارل شوی و، په ډېر دقت سره دا هدف څارل شوی و. دلته دغه د ولسوالۍ اربکیان اوسېدل او دوی اراده وه چې ولسوالۍ ته لاړ شي، د طیارې د لارې ولسوالۍ ته بوځي. داسې په زرګونه پیښې، په سلګونه پیښې موږ هره ورځ اسلامي امارت هره ورځ هره اونۍ د ملکي تلفاتو راپور خپروي چې په دې اونۍ کې دومره ملکي تلفات اوښتي دي او په مستند ډول یې خپروي. د کس نوم، د پلار نوم، کلی، ولایت، ولسوالي او اړوند معلومات. که چېرته د موږ دغه راپور دروغ وي، موږ رسنیو ته وایو چې راشئ تاسو ته چې موږ یې ثابته کړو درته، یا تاسې په خپله لاړ شئ چې د چا په اړه موږ د چا یادونه په دې راپور کې موږ کړې ده، تاسې ورشئ د هغې کور ته، د هغې خلکو، د کلي خلکو نه معلومات وکړئ. هره اونۍ دا راپور خپرېږي. تر اوسه پورې هېڅ رسنۍ دې راپور ته خوله نه وروړي. څومره مشهورې رسنۍ چې دي، یوه رسنۍ هم دې راپور ته خوله نه وروړي او دې راپور په اړه یې سم نه وایي. خو که چېرته په کوم ښار کې، په کومه ښاري سیمه کې یو کس په غیر قصدي ډول د طالب له لوري زخمي کېږي یا وژل کېږي، ټوله ورځ رسنۍ په هغې شخوند وهي، ټوله ورځ دې رسنیو هغه سرلیک وي. دا یو طرفه قضاوت ځکه کېږي دا رسنۍ د دې ملت دپاره نه دي جوړې شوي، دا رسنۍ امریکایانو د خپلو ګټو دپاره جوړې کړي دي او اوس یې ټامیانو ته په خدمت ورکړي. تاسې وګورئ، زه نوره ډېرې پېښه درته ویل شم. په خوست ولایت کې د کمپاین ځواکونه لاړل، سبنیو ته هلته کورونو باندې
د هوان بریدونه شروع کړل، ښځې ماشومان په شهادت ورسول. رسنۍ چوپ وې، هېڅ نه ویل. په همغه خوست ولایت کې د جمهوریت په پلوی د تمهوریت په پلوی یو څو لوچکان راجمع شول. هغوی ته کوریج ورکړو چې په خوست کې د جمهوریت په پلوی مظاهرې روانې دي. په ډېرو ځایونو کې په هلمند کې په د حیواناتو په ملا باندې توغندي میزایل وار شول د امریکایانو د ګوډاګیانو له لوري. رسنۍ دویمه درېیمه ورځ د موږ د نشراتو د وجې نه په زیړو سترګو مجبور شو یو مات ګوډ راپور پرې جوړ کړو. دا ګورئ تاسو امریکایان وګورئ، امریکایي جنرالان په افغانستان کې امریکایي جنرالان او امریکایي سفیر هغه بار بار دا خبره کوي چې دا د موږ لاسته راوړنې دي، دا د افغانانو لاسته راوړنې دي. ولې؟ واقعیت دا دی چې دا د دوی لاسته راوړنه ده. په تېرو 60 کلونو کې امریکایانو لویه لاسته راوړنه په افغانستان کې دغه رسنیو جوړول و، د ټامیانو دپاره دوی ته په خدمت کې ورکول و. دا د دوی لاسته راوړنه، دا د ملت لاسته راوړنه نه ده، دا د ملت رسنۍ نه دي، ځکه د ملت په درد نه دي دردېدلي، د ملت درد نه ده بللی. څومره جنایتونه چې شوي دي په تېرو 60 کلونو کې، دغه وحشي رسنۍ په هغې وحشتونو کې برابر شریکې دي، ځکه د دوی دا قلم د موږ په وینو لړلی ده، دا قلم یې د موږ په وینو څرخي. دا رسنۍ کله هم ازادي نه دي، کله هم دا خپلواکې رسنۍ نه دي، او کله هم دا د موږ لاسته راوړنه نه ده. او موږ د اسلامي امارت نه جدي غوښتنه دا ده چې د دې رسنیو د مهار کولو دپاره لاس په کار شي. دا رسنۍ باید مهار شي. که دا رسنۍ مهار نه شي، موږ نور هم د بربادۍ په لوري ځو، موږ نور هم تباه کېږو. دا یو څو لوچکان چې په رسنیو کې ناست دي، دا باید مهار شي، باید کنټرول شي. دوی ته خپل ډالري معاش مهم ده. د تېرو 2 کلونو راهیسې چې کله مذاکرات شروع شوي دي، تاسې د کابل رسنۍ وګورئ، په مسلسل ډول تر نن ورځې پورې د دغې مذاکراتو په اړه منفي تبلیغات روان دي. کله یو ډول تبلیغات کېږي، کله بل ډول، کله یو ډول پروپاګنډ نشریږي، کله بل ډول. کله وایي چې د تړون سره زمایم طالبانو زمایم امضا کړي دي، کله وایي چې طالبانو امریکایي اډې ساتلې، کله وایي چې طالبانو ولې په امریکایانو برید نه کوي، کله وایي چې طالبانو پټې نظامي اډې درته دومره وخت مهرباني غږ دې شته. مهرباني په دې دومره وخت کې، په دې تېرو 2 کلونو کې په مسلسل ډول دوی د دغې مذاکراتو په خلاف سنګر نیولی و او د هغې د تخریب هڅه یې وکول تر اخري حده پورې. کله چې تړون لاسلیک شو، د امریکایانو سره تړون لاسلیک شو، امریکایانو د تړون د لاسلیک نه 2-3 میاشتې وروسته کله د کابل ادارې په ځای د اسلامي امارت مجاهدینو په خلاف عملیات پیل کړل، مجاهدینو هم دفاعي حالت غوره کړو. نو طبعا د کابل ادارې ګوډاګیانو ملیشو ته به تلفات اوښتل. د تېرو 60 کلونو برخلاف په تېرو 60 کلونو کې دغه رسنیو پالیسي دا وه چې که چېرته به تلفات اوښتل، د 100 کسانو تلفات اوښتل، دوی به 2 کسان یادول، د 100 کسانو تلفات به دوی 2 کسان یادول. خو دغه پالیسي 120 درجې تغییر وکول. کوم ځای کې به چې طالبانو برید کړی و، هلته به چې تلفات 15 کسانو، دوی به 10 اعلانول چې 10 کسان د اردو سرتېري وژل شوي. ولې؟ ځکه دوی نړیوال اشغالګر قوتونه غوښتل چې تحریک یې کړي، راوی پاروي او د تړون نقض ته یې وهڅوي. دا پژواک، طلوع، شمشاد، یک، خورشید، BBC، ازادي راډیو، ډیوه راډیو، امریکا غږ راډیو او دغه لسګونه رسنۍ راډیوګانې، دې ټولو به دا دومره وخت 120 درجې دا د دوی پالیسي تغییر وکړو، بیا به چې چېرته یو کس وژل کېدو، دوی به 10 یادول. ولې؟ ځکه دا رسنۍ د موږ نه دي، د ملت نه دي. مبین صاحب، تاسو ته زه بل لنډ مثال ووایم. په تېرو 60 کلونو کې دا ټوله رسنیو همدا خبره کوله چې په افغانستان کې د امریکا 2.5 سرتېري وژل شوي دي، 2.5 سرتېري وژل شوي دي. او تاسو بله ورځ د ټرمپ د بایډن د خولې نه واورېدل، بایډن په خپله خوله وایي چې په عراق افغانستان کې د موږ 2,44,088 سرتېري وژل شوي دي، 2,44,088 سرتېري. تاسې 2.5 شمارې ته وګورئ، 2,40,000 شمارې ته وګورئ. دا چا وژلي دي؟ دا ټامیانو وژلي دي،
دا کرزي او غني او عبدالله وژلي دي، دا د ازادۍ غوښتونکي ملت وژلي دي. زموږ په خوست کې یو وارې د امریکایانو په کاروان باندې فدایي برید وشو. چې کله فدایي برید وشو هلته ویډیو هم شوې ده. نو یو ټانک د امریکایي غټ ټانک د هغه وخت کې غټ ټانکونه د دوی سره ورسره په یوه ټانک کې به 15 امریکایانو. دا ټانک مکمل اور اخیستی ده او لوخړې ترې پورته کېږي. خو هغه وخت کې په خوست کې رسنیو او د خوست د والي ویاند ویل چې د ټانک یوازې یو ټیر پنچر شوی ده، نور هېڅ چاته تلفات نه دی اوښتي. 10 امریکایان 13 امریکایان به وژل شوي، دوی به ویل چې یوازې یو ټیر پنچر شوی ده. په تېرو 100 کلونو کې پالیسي هم دا وه چې کله په کابل ښار کې د امریکایانو په یوه لوی مرکز باندې فدایي برید شوی ده، په لسګونو امریکایان وژل شوي دي، خو دوی وایي چې دلته امریکایانو ته کوم تلفات نه دی اوښتي، ملکیان وژل شوي دي. دا پالیسي وه. دغه رسنۍ د همدې دپاره جوړې شوې وې، د دې رسنیو ته همدا کار په لاس ورکړل شوی ده. تاسې نن د دې رسنیو تخریب وګورئ، همدا څو ورځې وګورئ. امریکایان تښتي، امریکایان وځي، دوی کله یو ته وایي کله وایي چې القاعدې ویان اعلان کړی ده چې امریکایان موږ مات کړل او موږ به دا وکړو، موږ به هغه وکړو. چېرته ده د القاعدې ویان؟ نوم یې چېرته ده؟ چا سره یې خبرې کړې دي؟ مرکه یې چېرته کړې ده؟ عکس یې کوم ده؟ ویډیو یې کومه ده؟ د کومې منبع نه کومې سرچینې نه خپور شوی ده؟ دا بیان د کومې سرچینې نه خپور شوی ده؟ دغه رسنۍ دا د موږ رسنۍ نه دي، دا د ملت رسنۍ نه دي، دا د امریکایانو رسنۍ دي. امریکایانو ځان ته جوړې کړې دي. دا خو ګورئ د دې رسنیو د جنګي اړخ شو چې په جنګ کې دوی برخه لري. د جنګ یوه برخه ده، د جګړې یوه برخه ده، مستقیما په جنګ کې ښکېلي دي. هغه د فحش او د بدعملۍ، د بدتمیزۍ، د افغانانو د ګمراه کولو، د سریالونو، د ناولونو، د فاحشو سریالونو د خپرولو اړخ جلا ده. دا د کابل رسنۍ دي، دا د کابل رسنۍ دي چې د عشق ممنوع په نوم فلم هم دوی نشروي. هغه فلم چې په هغې کې یو خورایۍ په خپله ترور میان ده، هغه فلم هم دا کابل رسنۍ خپروي. ستاره افغاني وګورئ، نور سریالونه، فاحش سریالونه وګورئ. قاري صاحب محترم، اوس دغه ژورنالستانو دې ته څه ضرورت ده چې یوه ډمه په هندوستان کې مړه کېږي، واده نه مخکې دومره بچي، واده نه مخکې دومره وروسته دومره بچي دي، او پلانکي فلم کې شروع کړو، د دې ته موږ څه ضرورت لرو؟ او دې تړانده دي چې طالبان د جنګ په لومړۍ کرښه کې هغه عسکر چې 20 کاله طالب په وړاندې جنګېدلی، طالب یې نیسي، ډېر په محمدي اخلاق ورسره سلوک کوي، پرېږدي د کور مصرف ورکوي، رسنۍ ولې دا نه خپروي؟ که دوی بې طرفه وي، د طالب دغه عمل خو د تقدیر کې که نه، که رښتیا دوی مبین صاحب ما وویل چې دغه یو پوست دښمن ده، دا یو ذلیله دښمن ده، ذلیله دښمن او پوست دښمن. هغه نه ستا ښه کار تقدیروي او نه د بد تقدیروي. هغه هېڅ وخت ستا دوست نشي کېدی. لکه تاسې چې یادونه وکوله، دوی چې کله د یوې ډمې په باره کې وایي چې د واده نه مخکې دومره اولادونه وو، وروسته یې دومره اولادونه وو، دا څه معنی؟ دا معنی چې باید افغان پیغلو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې د واده نه وروسته هم د جنسي اړیکې ټینګولی شي، بچی راوړلی شي. دا د دې بچی ده. په اروپا او امریکا کې بچی مور ته ولې منسوبېږي، ولې پلار ته نه منسوبېږي؟ ځکه خو پلار شته نه، پلار معلوم نه ده. هلته به هر سړی مور ته منسوبېږي. او په دې منځ کې به یې زه یوه یادونه بله هم وکوم، هغه د قاسم حلیمي په نوم د کابل ادارې د اوقافو وزیر چې د هغه رشوتخور امریکایي ترجمان، دا د امریکایانو ترجمان و، هغه هم د مور په نوم یادېږي. هغه په منطقه کې په خروارو کې خلک د ابۍ د زوی په نوم خلک پېژني، د بارکزی د زوی په نوم. قاري صاحب د پیغلې زوی دا مخکې له دې چې مور یې واده شي دا پیدا شوی ده، دته خلک د پیغلې زوی وایي. بالکل، مطلب مې دا ده چې دا خلک د مور په نوم یادېږي. د مور په نوم په دې خاطر یادېږي چې دغه خلک غواړي چې دا د شرعي او اسلامي حدود لرې کې د منځه یوسي او دغه ازادي منځته راشي. هره جلکۍ او هره ښځه حق لري چې د واده نه مخکې بچی راوړي، اولاد راوړي، هېڅ خبره نه ده، هېڅ مشکل نشته پکې. او طالب چې یو سرسخته دشمن
هغه دشمن چې 20 کاله د په خلاف جنگ کړی دی، د ټوپک د شپیلۍ نه مرمۍ بادیږي تر هغه وخته پورې چې د په شاجور کې مرمۍ ختم شي، هغه وخت پورې دی جنگيږي. بیا هم طالب یې نیسي، په ډېر عزت او احترام یې کور ته لوي. طالب یې نیسي، زخمونه یې تداوي کوي، علاج یې کوي. ولې دا شی ولې دوی نه نشروي؟ ځکه دا شی که دوی نشر کړي، د کابل ادارې د نظامیانو لیکي خلي کېږي، لکه نن سبا چې روانې دي ورځ تر بلې خلي کېږي. نظامیان یې سخت. نو د کابل ادارې رسنۍ دا کله هم خپلواکي رسنۍ نه دي، کله هم ازادې رسنۍ نه دي. د تېرو 20 کلونو ټول جنایات موږ لیکلي دي او هرې رسنۍ ته یې وړاندې کولی شو. د هرې رسنۍ ټول ارشیف د موږ سره ثبت ده. په کندوز کې پیښه شوې ده، 100 کسان ملکیان وژل شوي دي. په هغه ورځ طلوع نیوز ته راپور خپور کړی ده، موږ سره راسره ده. BBC ته راپور ورکړی ده، موږ سره راسره ده. شمشاد ته راپور ورکړی ده، موږ سره راسره ده. یو وخت به داسې راځي چې دغه ستاسې ممولین به نه وي، دغه ستاسې باداران به نه وي، بیا به د ملت په وړاندې موږ تاسې حساب کوو سره. بیا به تاسې موږ وایو چې دغه 100 کسان چې وژل شوي دي په کندوز کې، په دې ورځ ستا راپور جوړ کړی ده، په دې ورځ ستا راپور جوړ کړی ده چې 100 کسان طالبان د جرمني ځواکونو په کندوز کې ووژل. ته راشه اوس ثابته کړه. دغه 100 کسان کورنۍ به راوغواړم درته، دغه 100 کورنیو په مقابل کې به ته ودرېږې چې دغه طالبانو که تا ملکي خلک شهیدان کړي او ته په دې جنایت کې شریک یې ورته. قاري صاحب محترم، دغه د قندوز پیښه د یاده کړه، د قندوز په فتح په وخت کې خو ستاسو یاد شي چې دوی یو ادعا وکړه رسنیو چې طالبانو په یو پوهنتون کې په محصلینو باندې په جنکۍ جنسي تېری کړی. دغه رسنیو همدغه د دروغو راپور څومره بدرګه کړ، څومره چغې یې ووهلې، در حال کې چې قندوز ټول ادارې رسخت وې، نه لیلیه و هلته نه څوک نه پوهنتون نه مکتب و. همدا دلیل و مبین صاحب چې اسلامي امارت مجبور شو چې دوی ته یو ګزار ورکړي، ځکه دوی بیخي د چوکاټ نه د باندې شول، دوی بیخي د خپل هغه نه خپې د باندې کړې، ځکه اسلامي امارت مجبور شو چې دوی ته یو ګزار ورکړي. دوی هر وخت داسې جنایات کړي دي، هر وخت د افغانانو خاورو سترګو ته داسې خاورې شیندلې دي. موږ په پای کې بیا هم په ډېر جدي ډول د اسلامي امارت نه غوښتنه کوو مبین صاحب، دا غوښتنه ټول ملګري بدرګه کوي، ټول ملګري بدرګه کوي. موږ د اسلامي امارت نه جدا غوښتنه کوو چې د رسنیو د کنټرول په برخه کې د جدي اقدامات وکوي. رسنۍ باید جدا کنټرول شي. هیڅ کله د هم رسنۍ داسې نه پرېښودل کېږي لکه دا کوم ډول چې اوس دوی لګیا دي. که چېرته موږ غواړو چې د موږ ملت تباه نه شي، د موږ ملت برباد نه شي، باید رسنۍ کنټرول شي. دا د موږ جدي غوښتنه ده د اسلامي امارت نه. بالکل. او د دې ملت ارمان او ارزو هم دغه ده. دا ملت ډېر وخت نه قاري صاحب موږ تشویقوي، موږ ته وایي چې تاسو د رسنیو د ژورنالستانو د دغه مزدورو خبریالانو په اړوند باندې تاسو هېڅکله داسې خپرونه نو نن ملازمه وګڼله د ملګرو په مشوره باندې چې داسې خپرونه جوړ کړو تر څو هغه غوښتنه چې د ملت د هغه د اسلامي امارت د مشرانو تر میزه پورې ورسېږي، هغوی دې ته متوجه کړو. نن اسلامي امارت یو ځواک ده، یو قوت ده، خبره یې چلیږي. اسلامي امارت هغه وختونه لاړه چې خلکو ورته ترورستان او یو بل او زولنې وي، زندان وي. نن ناټو قاري صاحب بله ورځ اعلان کړی چې موږ به طالبانو ته احتجاج وکړو، جګړه دې باز کړي. نو اوس ناټو د منظور پښتون موقف ته رسېدلی ده، نو رسنۍ باید کنټرول شي، کنې بیا موږ هم احتجاج کوو. اوس خو نو ځتي نور هم څه له واسه نه چې ناټو احتجاج کوي، نو موږ به هم کوو. منتقم صابر صاحب مهرباني وکړه، ناټو غوندې قوت اوس احتجاج کوي. سبحان الله، یاره طالب جانه سخت مضبوط سکان دي. منتقم صابر صاحب مهرباني. مننه مبین صاحب محترم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې د انسان په لاس د جوړ شوي قانون پر ځای را لېږل شوی آسماني قانون حاکم سي. ډېر قدرمن قاري صاحب محترم، بیا هم احترامات او نیک هیلې مې ومنئ. قدرمن قاري صاحب، د ما پوښتنه دا ده چې تاسې امارت اسلامي
یوازې پر نظامی ځایو باندې حملې کوي او په داسې حال کې چې په دې کابل کې 15 تلویزیونونه شبکې موجود دي چې یوازې فحشا خپروي. کار دا ده چې د غرب رواج ترویجوي او د دې ترڅنګ لکه څنګه تاسو اشاره وکړه دا د جنگ دریم رکن یعنی دریمه ستنه ده په افغانستان کې فعلا هغه جنگ چې دوی په مخ وړي رسانې دریم اړخ ده چې دا جنگ په مخ وړي. مننه، مهرباني وکړئ چې تاسو نظر په دې اړه څه ده. قدرمن منطقه سرزنده محترم وروره الله تاسو اجر درکړي. ګورئ دا خو زموږ د ډېرو وختونو نه غوښتنه ده، ډېر بار زموږ غوښتنه ده چې اسلامي امارت د رسنیو په اړه اقدام وکوي، باید دوی ته درس ورکړل شي. خو اسلامي امارت ډېر یو عجیبه نرمه او ډېر یعنی طبعا شاید د موږ د غوښتنو سره برابره نه وي، خو ډېره یوه عجیبه پالیسي لري. اسلامي امارت د حوصلې ډکه پالیسي لري او په دې برخه کې د موږ غوښتنه دا ده چې دغه پالیسي د نرمه نه وي، دا پالیسي باید سخته شي او دغه رسنۍ باید هدف وګرځول شي، دوی ته چوکاټ وټاکل شي. که چېرته د هغې چوکاټ مطابق مزل نه کوي باید نظامي هدف. زه د دغې کابل ادارې رسنیو ته وایم، د کابل رسنیو ته چې تاسې د کابل ادارې د فاسدو چارواکو په اړه 2 راپورونه دقیق راپورونه چې رښتیا هم د دروغ نه دي تاسې کنران یې خپاره کوي. تاسې د امرالله صالح د اوسنۍ کړنې خپرې کوي، تاسې ټول پرې خبر یې. د اشرف غني د اوسنۍ کړنې چې په اړخ کې څه ترسره کېږي تاسې یو راپور پرې جوړ کړئ. اقلا تاسو ته موږ چیلنج درکوو، دا وخت کې به یو بل غوږ ته در باندې ورسوي. خو د طالب په اړه رښتیا خو پرېږده، پروپاګند خپروي، دروغ خپروي. طالب تاسو څه نه وایي، په دروغو لګیایي، مطلق تهمت لګوي. طالب بیا هم تاسو څه نه وایي او بیا وایي چې طالبان د بیان ازادي نه مني. طالب که د بیان ازادي نه منلی اوس به ستاسې د جنازو درځنونه جوړ کړي وای، اوس به ستاسې نه ستاسو د وطن به ستاسو په وینو رنګ کړی وای. طالب د بیان ازادي غول نشه کولی قاری صاحب بیان ازادي ته دغه حد ای خواږمند چې تاسو ورته ژمن یې. دغه شاهین صاحب دا سړی کته کوم بلاک یې کده، دا بلاک هیڅ ضرورت نه ده. ابو یوسف الله مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږ جنرال موبین صاحب، قاری صاحب محترم او شاهین ورور ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې باقي موږ د دغه مشکلاتو د دغه تکلیفاتو څخه چې کوم د وژغوري، سترګې پر لار وي دغه ګرانو ورونو ته، ځکه چې وینو په خپلو سترګو باندې د حالات د بهرنیو او د خپلو اجیرانو دغه مشکل کې چې زمونږ وطن دغه وطنواله چولي دي، دغې ته زمونږ پام دی او دغه ورونو ته الله دې تاسو ته اجر درکړي چې دغې ته ستاسو پام دی. په هر بخش کې تاسو دغه ته نظر اچولی دی. اوس نن موضوع ستاسو د دغه رسنیو په باره کې د نو رسنۍ دا خو وګوره د خلکو ته باید د دې اندازه ولګي چې نه تنها د افغانستان رسنۍ چې په کوم حال کې موږ پراته یو چې مستقیمه غلامي دغه نظام د دې کوي، هغه ملکونه چې ځان ته په نوم مسلمانان وایي د هغې ملکونو رسنۍ هم اخیستل شوي دي. دا خو لازمنګه چې موږ دلته یعنی مستقیما اشغال کې پراته یستو او دا خبرې کوو چې ولا موږ د بیان ازادي کومه د بیان ازادي کومې د رښتیا خبرې تاسو دی ولس ته والله بالله تاسو د ولس اذهان او ولس هم تباہ او برباد کړ. د الله د رضا په خاطر باندې کوم د رښتیا خواره کوي، د خلکو ته رښتیا خبرې وکړي چې نور دا ولس دا وطن زمونږ د دغه 40 کلنې غمیزې څخه راوځي، خدمت وکړي د وطن ته. تاسو افغانان یاست په رښتیانو سره، آیا تاسو واقعا ځان ته مسلمانان وایاست؟ په دې خپلو ګریوانو کې سره لږ ځان ته وګورئ، بس دی که نه نور؟
نو دا د قاری صاحب بس تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړلې او الله تعالی دې وکړي چې دغې ته پام وشي لږ چې دغه رسنۍ یعنې که چېرته کې دوی په پسته خوله او په رضا باندې چې کوم دی یعنې دغه غلامي نه پرېږدي او دا ولس نور هم چې کوم دی په تکلیفاتو او په مشکلاتو کې او ذهني دوی ته چې کوم د دغه وایروس ورچوي د دروغو نو بیا د دې په مقابل کې زه فکر کوم چې حتی یعنې د عملي ګام باید واخیستل شي ځکه چې دا زموږ ولس ته تباهي ده. مننه ابو یوسف صاحب دغه ابو نوم دې که بیا لرې کله خیره سره تنه کور دې صحیح قدرمن شه.